طالبانو خپل هغه جنګیالي زنداني کړل چې په امریکایانو یې ډزې کړې وې. وسلوالو طالبانو د وردګ ولایت شینې سیمه کې خپل هغه جنګیالي بندیاني کړي دي چې تېره ورځ یې د امریکایي ځواکونو پر ټانکونو کلاشینکوف ډزې کړې وې. یوې موسیقي سرچینې سیحون ته وویل د طالبانو دا جنګیالي اوس مهال سید آباد ولسوالۍ کې بندیان دي او څېړنې ترې روانې دي. د سرچینې په خبره امریکایي ځواکونو له 3 ورځو راهیسې د میدان وردګ ولایت مختلفو ولسوالیو کې ګرځي او تم کیږي. د معلوماتو پر اساس هغوی طالب جنګیالي چې پر امریکایي ځواکونو یې ډزې کړې دي شمېر یې 11 کسانو ته رسیږي چې د دې ګروپ مشر هم بې وسلې شوی دی. طالب مشرانو د خپلو جنګیالیو ته ویلي چې په بهرنیو ځواکونو بریدونه ودروي ځکه د قطر هوکړه لیک نقض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي هم تازه ویلي د سولې هوکړې ښه پرمختګ دا دی چې طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.